قدرمنو مسلمانانو که د چا سره دا فکر وي چې اسلامي امارت دي دا قوانین داسې نه جوړي چې کافرانو اعتراض پر کوي لکه دا اوس چې دا د جزا قانون تصویب شوی دی بیا اعتراض باندې کېږي چې دا ګوره دونه سخت قانون یې جوړ کړی دی دا نارې په دې وایي چې د نورو مسلمانانو څخه قانون او شریعت او اسلام وړي دي افغانستان کې چې اسلام او شریعت ټینګېږي د دې سه یو بغاره پورته کېږي خدای یو شی درته وایم یوازې او یوازې د کامیابۍ لار د مسلمانانو د خدای د دین تعلق دی یوازې د نجات لار یوازې د کامیابۍ لار هغه د خدای پاک د دین تعلق دی ځکه الله پاک په قسم ویلي دي ولینصرن الله من ينصره ان تنصروا الله ينصركم والله ولي المؤمنين والله ولي المتقين د خدای پاک وعده دي چې زموږ نصرت کوم بخاري شریف کې ابو درداء رضی الله عنه وایي انما تقاتلون باعمالكم ستاسو مقاتله چې هغه په اعمالو ده څونه چې خدای پاک ته برابرېږي دغومره په میدان کې کامیاب یاست راسي مسلمانانو خپل مذهب وساتو خپل دین وساتو خپل عقیده وساتو خپل اخلاق وساتو قدرمنو علماو ته وایم موږ تاسو ته ښه چانس الله پاک راکړي په حجره کې چې به ناست دی هغه ژړاوې چې به دې تر زړه پیدلې په زړه به دې ژړل په خوله به دې ژړل شکوا به دې درلودله چې دلته به د اسلام احکام در پښو لاندې کېدل نن په ښه جرأت باندې هر حکم اسلامي ویلی سې تطبیقولی سې منکر ته منکر ویلی سې معروف ته معروف ویلی سې هېڅوک دې مخه نسي نیولی فرصت به د لاسه نه ورکړو چانس به د لاسه نه ورکړو د اسلامي امارت چې کوم موجوده فرامین دي کوم احکام دي مسلمانانو تاسو د خپلو مساجدو علماو ته یوه کاپي د یو فرمان پیدا کړئ وراوړي د مسجد د ملا څخه پوښتنه وکړه چې په امارت کې وظیفه نه لري ورته دا قانون دا د امام صاحب د مذهب سره برابر دی دا د شریعت سره برابر دی که نه هغه به تا ته ګوته په ګوته در وښیي د هرې مادې په حواله به درته وایي چې دا زموږ بخاري شریف وایي دا هدایه شریفه وایي دا د الله تعالی د کتاب حواله ده نو فرامین مو ټول اسلامي دي احکام اسلامي دي نظام اسلامي دي